په سلامونو مو هرکلی کوم. زه روح الله علیزی یم او تاسو له شمشاد راډیو تلویزیون څخه تاوده بحثونه وړاندې کوم. د هند لومړي وزیر په امریکا کې د امریکې له ولسمشر جو بایډن سره د افغانستان په تړاو خبرې کړې دي. ایران څخه په روان کال کې تر دې دمه 90,000 افغانان راستانه سوي. بل خوا په پاکستان کې له افغانانو سره یا له افغان کډوالو سره بد چلند کیږي، دوی بې عزتي کیږي چې دغه موضوع تر ډیره پورې غبرګونونه راپارولي. خو د افغانستان د کډوالو چارو وزارت وایي چې باید له افغان کډوالو سره په نړیوال قانون کې چې څه راغلي نور هیوادونه چلند وکړي او له دوی سره د بد برخورد نه کوي. د نن شپې بحث مو همدغه دوه موارد دي. په پروګرام کې راسره 3 تنه قدرمن میلمانه دي. هر یو څیړونکی او تاریخ پوه ښاغلی ډاکټر حلیم تنویر، بل میلمه راسره سیاسي کارپوه ښاغلی ګلاب خان باز، همداراز د پوهنتون استاد ښاغلی سمسور ساپی ده. تاسو ته ښه راغلاست وایم. خیر راست پروګرام ته. ساپی صاحب، د مودي او د بایډن خبرې د افغانستان په تړاو په څه مورد و؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه او نیکې هیلې علیزی صاحب، تاسو ته ډېرې قدرمنو میلمنو ته او ټول مجاهد او قهرمان افغان ملت ته. وعلیکم السلام. نریندر مودي د هندوستان صدر اعظم د 100 کلونو د دې خواته د امریکا ته راغی او دته داسې رقم میهماني ورکول شوه چې امریکا کې ورته ریډ کارپټ وایي، یعنې د ده پښو لاندې سره قالینه فرش شوې وه او رقم میهمانیګانې ورته وشولې او د کانګرس کې ورته ډېر د ده نه استقبال وشو او ده هلته خبرې وکړلې. راځئ چې وګورو چې دا نریندر مودي څوک دی. دته قصاب د ګجرات نوم ورکول شوی دی. د چې هغه ظلمونه د مسلمانانو مقابل کې کړي وو، همدغه امریکا یو څو کاله مخکې دته ویزه نه وه ورکړې چې دی امریکا ته راشي سفر وکړي. مګر نن امریکا د خپل د فایدو پاره، د خپل ستراتیژیکي اړیکو پاره، هندوستان پاره او هغه تجارتي مارکیټ چې امریکا او هندوستان یو بل ته مهیا کړي دي، د ده پاره د همغه قاتل ته، همغه قصاب ته نن دا رقم میهماني ورکول کیږي. خبرې د افغانستان په تړاو د دوی ترمنځ مهم موارد څه شي وه؟ د ده نه پوښتنه کیږي چې د افغانستان په باره کې همغه څه نظر لرئ او د دې یوې مشترکه اعلامیه هم نشر کړې ده چې همغه پخوانۍ خبرې دي چې موږ غواړو یو عامه حکومت په افغانستان کې اوسي، چې د دې دواړو او شموله حکومت موږ 20 کاله په افغانستان کې ولیده چې د امریکا نظامی حضور هلته و او د هندوستان استخباراتي حضور، د دې جاسوسان په هغه کارو خلکو باندې چې کارونه کړي وو. دوی د عامه شمول په نوم همغه تیر تکرار غواړي. د هغه نه شاید بدتر وغواړي، چې په تیر تکرار کې چې امریکا خپله هلته وه، هغې خپله هلته حضور درلوده، نو هغه کس چې د دې د تقاطي کوله، د دې د امر نه ډېر په اساني د هغې منیجمنټ یې کولی شو. اوس دې داسې عامه شمول په نامه باندې داسې خلک غواړي چې مطلق د دې نوکرانو جاسوسان اوسي، هېڅ تقاطي کولی ونشي د دوی نه او 100% د دې فایدو لپاره کارونه وکړي. ساپی صاحب، هندوستان او امریکې د دغه دوو هیوادونو مشرانو وویل چې موږ په افغانستان کې د ثبات او سولې ملاتړ کوو. نه خیر نه، څنګه د ثبات او سولې ملاتړ کوي چې هره ورځ د افغانستان فضا د امریکې د ډرونو د خوا نه تفتیشیږي او هلته ګرځي. همدغه هندوستان راپور د خپل استیګار یو څو موده مخکې چاپ شو چې د کې وویلې چې دغه هندوستان د دولت سره، د مرکزي حکومت د اشرف غني سره مرسته نه کوله او په شمال کې د جنګ سالارانو سره مرسته کوله. دا څه معنا لري؟ چې دوی نه غوښتل چې په افغانستان کې یو مقتدره قوي مرکزي حکومت وسي. دی د همغه خپل آلونه، د همغه جنګ سالارانو نه، د همغه خلک چې غواړي اوس مخکې د عامه شمول په نامه باندې
چې صرف د دې فایدو لپاره کارونه کول هغه خلک غواړي چې وغواړي. صافی صاحب دلته مشخص سوی نه ده چې مودي وایي یا جو بایدن چې موږ دغه اشخاص غواړو، فقط وایي چې اړین ده چې باید ملي عامه شمول حکومت رامنځته سي. ګورې دا خو مونږ افغانان غواړو، دا خو زموږ خاص دی چې مونږ په افغانستان کې انشاءالله داسې ورځ راشي چې انتخابات وشي، سم دایمي حکومت وسي او مونږ خپل افغانان غواړي چې دغه خپل هغه وطنپاله افغانان چې دي چې وطن پرې باندې ګران دی، چې وطن ژمن دي، د وطن ولسونو ته ژمن دي، هغه رقم خلک دلته اوسي. دی به ولې دا رقم خلک غواړي؟ خو واضح دی چې دی خپل هغه کوي، جاسوسان خپل نوکران غواړي هلته وځي. دا خو تلویزیوني خبرې دي، واضح دی که همدا اوس د هندوستان تلویزیون کې ما نه پوښتنه وشي، زه هغه خبره کوم چې د هغې د ځای خلکو خوښه شي. نو دوی خو رسما دا شی نشي ویلی چې زه هغه خلکو سره چې په تماس کې یم هغې غواړم. راځئ چې وګورو چې هندوستان کې چې د افغانستان سفارت دی، دا یو دېرش کاله کېږي دغه سفارت، د کال د 1992 کال کې دغه سفارت د یوې ګروپ په لاس کې دی چې تر اوسه پورې دی. هغه 15 کاله د 96 نه تر 2001 پورې هغه څه چې هغې په قدرت کې اوسي څه نه اوسي، دغه سفارت دغه ګروپ ته ورکول شوی دی. د کومې ګروپ په لاس کې ده؟ شورای نظار او جمعیت په لاس کې دی. ټول اکثریت یې شورای نظار غړي وه. اطلاق د شورای نظار غړي وه. زه خپله په هندوستان کې تللی یم، سفارت کې هغه کې مې لیدلی دی. دی به هلته ډېر خورد و برد درلودله، حتی همغه هندوستان کې به چې دی راتلله هلته د همغه ځای نه به وخت چې حکومت د دی په افغانستان کې نه وو چې د هغه ځای نه خلک راولېږي، همغه هندوستان ته چې دی تښتېدلي وه، د هغه ځای نه به یې خلک هلته هایروله، په همغه سفارت کې به یې ځای په ځای کوله، د پاسپورټ د قولې هر کار چې کوه، پیسې به یې خپل په جبو کې اخیستله، اچولې د افغانستان د شتمنیو نه یې هلته استفاده کوله. او نن پورې هم همدغه کار کوي. که په یاد اوسي 2 میاشتې مخکې دغه افغانستان کې دغه راپور چاپ شو چې د افغانستان حتی مځکې چې په هندوستان کې وې د سفارت پرې په هغه باندې د تجارت کوو او نامشروع استفادې دغه نه کړې وې. دغه راپور هغه شوی او دا به د هندوستان خارجي وزارت دغه جواب ورکوي چې دا داسې یو خلک هلته ناست دي چې د افغانستان یا د افغانستان د خلکو په خوښه نه دي، دا صرف همغه د دې ډلې ټپلې دي او د هندوستان دولت دغه خلک هلته کېنولي دي. تنویر صاحب، تاسو د مودي د دغه سفر په اړه او بیا د دوو مشرانو جو بایدن او مودي د ناستې چې د افغانستان په تړاو کړي څنګه بولئ؟ بسم الله الرحمن الرحیم. بار سلام به شما مهمان عزیز ما جناب صافی صاحب و بینندای عزیز. خدمتتان عرض کنم که سفر مودی 2 بود اساسی را داره. یکی بخش روابط خود هندوستان با ایالات متحده آمریکا است که میخواهد در تضعیف روابط پاکستان با آمریکا میخواهد نقش خود در اوج برجسته بسازه. چقدر به نفع افغانستان است؟ بسیار زیاد، به خاطر از اینکه امی فعلا هم که در امریکا مذاکرات جریان داشت، مودی میخواهد که بر امریکا بفهمانه که من میتونم بهترین مدیاتور در مسائل افغانستان برای آینده افغانستان باشم و با می خاطر هم روابط خود در اوایل قبل از اینکه طالبان به قدرت بیاید بسیار حراس داشت که شاید حکومت آینده افغانستان تنها نماینده سیاست پاکستان باشه، ولی بعدا دیدن که عکس العمل امارت اسلامی فرق داره، به این خاطر روابط خود نزدیکتر ساختن. چی ثابت شد؟ زمانی که فکر میکنن عمل چی ثابت کرد؟ طالبان همیشه در مذاکرات در روابط خود با هندوستان چند بار اعلامیه صادر کردند که ما نه تنها خود ارادیت و استقلال سیاسی افغانستان هم میخوایم و با تمام کشورهای همجوار و کشورهای جهان ما میخوایم روابط دوستانه بدون چی داشته باشیم. یعنی ما نماینده یک کشور خاص نیستیم و این باعث از این شد که هندوستان بتونه غیر مستقیم روابط خود با افغانستان با امارت اسلامی. اما صافی صاحب اشاره کرد که طی 20 سال از او پیش هندوستان همیشه به جای حکومت‌های مرکزی از گروه‌ها حمایت کرده. خب نظر صافی صاحب احترام دارم، شاید هم این مسائل باشه، ولی در حقیقت امر هند خود هندوستان کشور است که با ما همسایگی داره.
یعنی پاکستان نو تشکیل است. یعنی ما با سابقه تاریخی که داریم همیشه هند هم این داره و افغانستان هم که ما با هند روابط بسیار نیکوی قدیمی چند هزار ساله داریم. پس چرا هندوستان از حکومت مرکزی حمایت نمیکنه که میره از گروه و اشخاص؟ ما فکر نکنم به او اندازه باشه. این کار کسایی شاید بکنن که از سیاست دیپلماسی آگاه نیستن. سیگار نشر کرده بود. سیگار هم که نشر میکنه به خاطر اینکه این اختلافات با سیاست امریکا میخواد همگون بسازه، نه ای که خود سیاست هند باشه. هند کوشش میکنه که بین ایران، پاکستان و خود هند نقش خود در برابر افغانستان مستقلانه و بسیار طی 20 سال هندوستان از کی حمایت میکرد در افغانستان؟ از حکومت مرکزی، از دکتر نجیب، از حزب دموکراتیک خلق افغانستان، در دوره داود خان از داود خان و در دوره مجاهدین باز هم از دوره استاد ربانی از اونا دفاع میکردن و ای که در دوره ربانی اونا تمام افراد خود در سفارت‌ها تفویض کردن و آمدن. یک موضوع جداست که مربوط به دولت بود و تا هنوز هم که ادامه داره. مثلا رژیم‌های حامد کرزی و اشرف غنی به اساس تقسیمات تانستن تمام سفارت‌ها رو برای اکثرش برای مثلا آقای دوستان بتن یا برای شورای نظار بتن. سفارتی که در هندوستان بود حق کی بود؟ حق ملت است، حق هیچ کس نیست. وظیفه او انجام میده. درست است که شورای نظار در اوج هست که افرادی که طرفدار شورای نظار بودن و اونا سوء استفاده کردن، چنانچه صافی صاحب گفتن. ولی حقیقت امر است که ما فعلا در حالت تعلیق و تحریم قرار داریم. یعنی اگر افغانستان بتونه به رسمیت شناخته شود، به یقین که سفارت افرادش تغییر میکنه و کسایی میباشه که میتونه امو هویت ملی خود تمثیل کنه. ملامت کی است؟ گناه خود ماست. حکومتایی که در اینجا بودن همیشه به اساس تقسیمات به افراد ناسالم و افراد فاسد حقوق دادن و رفتن در وجود سفارت‌ها را اشغال کردن. ولی هندوستان همیشه کوشش میکنه که در روابط سیاسی خود با افغانستان در مقابله با پاکستان کوشش میکنه سیاست را بگیره که بتونه پاکستان زیر فشار باشه. تعهد هندوستان به اشخاص است یا بر افغانستان؟ بر افغانستان. تعریفی که امروز از همه شمول دارن و میگن ضرور است که باید همه شمول ایجاد شود، مثلا کی؟ به نظر من این هم یک چیز مقطعی است که من زیاد دفاع از هند نمیکنم، ولی حرف امریکاست و او افراد خاص خود دارن. ولی هند کوشش میکنه کسی باشه که منافع روابط دو طرفه حفظ کنه و این باعث از این میشه که در روابط بین افغانستان و هند یک تعادل به وجود بیاید و پاکستان در این ضرر میبینه. گفتن که امارت اسلامی باید اجازه نده که خاک افغانستان به ضد دیگر کشورها خصوصا هند استفاده شود. این توافقنامه دوها هم بوده و ایران به او تعهد دارن و پیش میبرن. فعلا خاک افغانستان چگونه ارزیابی میکنین؟ به کس خطر است؟ از لحاظ چی؟ در صورت که دیگر کشورها خطر برای افغانستان نباشه، این تعهد امارت اسلامی سپرده که باید ما از این کشور نباید تروریسم صادر شود یا کسی با خشونت و یا تجاوز و یا حقوق کشورهای دیگه تجاوز صورت بگیره. جو بایدن و مودی هر دو خواستن از امارت اسلامی که باید در مقابل تروریسم جدی باشن و نمانند که کسی افغانستان استفاده کنه. این حرف از دیدگاه دیپلماسی خوب است که امارت اسلامی جوابش به شکل بسیار خوب بده و بگه که امارت اسلامی تا هنوز به تعهدات خود پابند است و در آینده هم پابند خواهد بود و حتی میتونن در صورتی که امکانش باشه با اونا از طریق غیر مستقیم مذاکره کنن تا دیداری که جو بایدن و مودی داشته چقدر به نفع افغانستان است؟ او به نفع هند است در اصل. یعنی هند کوشش میکنه که موضع‌گیری خود در رقابت با پاکستان بسیار نزدیکتر به امریکا بسازه. به اینکه در این اواخر شما خبر دارین که آمریکایی‌ها در برابر نظامیای پاکستان و حتی همین فسادی که در داخل اداره پاکستان وجود داره در این مسئله بسیار زیاد حساس شده. اعتماد خود یعنی کم شده. اعتماد پاکستان کوشش میکنه هند با خود داشته باشه که حداقل یک پارتنر باشه در آینده در سیاست. پس افغانان نباید خوشبین باشن. افغانان در سیاست خود افغانستان با هر کشور باید خوشبین باشه که روابط خود بسیار دوستانه و بی‌طرفانه تمثیل کنه. نه بله. درنولدونکو دمه لرو. بیا هم بخیر لاس. باز جو بایدن او مودي له اسلامي امارت څخه غواړي چې تاسو باید حقوق بشر ته درناوی وکړئ. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. علیزی صاحب اول تا ته میز کې را سره قدرمن تنویر صاحب ته
او صافي صاحب ته او د شمشاد تلویزیون محترمو لیدونکو کارکوونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. وعلیکم السلام. صافي صاحب او تنویر صاحب ځینو مهمو ټکو ته اشارې وکړې. زه لکه څومره چې د افغانستان له سیاست چې بلد یم همدومره د پاکستان او د هند له سیاست سره هم بلد یم. څه شي د مهرباني وکړئ. د هند سیاست تر ډیره حده پورې ګورئ دا په یو شخص باندې محور باندې نه راڅرخي. صافي صاحب ځینو ټکو ته اشارې وکړې. هند سیاست هلته پخوا لکه داسې وویلې چې د ګجرات کساب ورته ویل کېده، مګر نن هغه څوک هغه وزیر اعظم نن د هند په سیاست کې ډیر کامیاب ده او هم یې مسلمان تاییدوي او هم یې هندوان تاییدوي او هم یې جهان تاییدوي. دا په دې کې شک نشته. اما موږ ګورئ، موږ راځئ، موږ دغه سیاست به کوم سیاست چې د موږ ملي ګټو ته ژمني، کوم سیاست چې د موږ د ملت په ګټه یي، موږ به هغه سیاستونه تاییدوو. څه شي دي هغه واضح هغه دا دي ګورئ نریندر مودي خپل سیاست له امریکې سره چې په مخ باندې وړي هغه جهاني اهداف دي، په دې کې شک نشته چې نن د چین په مقابل کې امریکا غواړي چې له هند چې ګټه واخلي. پرون یې د هند په مقابل کې له پاکستان چې ګټه اخیسته، نن یې د چین په مقابل کې د روسیې په مقابل کې غواړي. اما د هند هغه یوازینی سیاست ده چې ګورئ دوی امریکې په کوم وخت کې چې د اوکراین جنګ او امریکې غوښت چې په روسیه باندې پابندي ولګوي په ملل متحد کې، هلته چې دوی غونډه راوغوښتله، هند هغه هیواد و چې هغوی له دغې غونډې ته حاضر نه سو او هلته د امریکې هغه پابندۍ چې غوښتي چې په روسانو باندې یې ولګوي یا یې په چینایانو باندې ولګوي هغو ته حاضر نه سو او امریکې ته یې د رد جواب وویي، ځکه چې هند ټول عمر هغه سیاست د خپلو ملک په ګټه باندې سیاست کوي، نه د چین په ګټه، نه د امریکې په ګټه، نه د روسیې په ګټه. یغو جهان ته دا یې ثابته هم کړه. ګورئ دا تېره واده کې یوه خپرونه کې د هند وزیر اعظم ودرېده او دا یې وویلي چې موږ په زرهاو میلیارده پایده کړې ده په هغه سیاست کې چې موږ د امریکې په خلاف ودرېده او روسیې چې هم سره تجارت شروع کړ، موږ دومره ګټه کړې ده په ملي سطح باندې ملت ته رسولې ده. د بشري حقونو په اړه چې وایي درناوي باید ورته وکړي، اسلامي امارت څه وایاست؟ او د موږ بشري حقوق دلته تر ډیره حده پورې ګوري هغه د بشر علمبرداران، هغه د بشر ټیکهداران، هغه خو بشري حقوق خو دلته دا 20 کاله دا 45 کاله هغوی تر پښو لاندې کړي دي. دلته خو بشري حقوق هم امریکا تر پښو لاندې کړي دي، هم ناټو تر پښو لاندې کړي دي، هم پاکستان تر پښو لاندې کړي دي، هم ایران تر پښو لاندې کړي دي، چې مثالونه یې د موږ د تاسې دپاره د لمر غوندې ښکاره دي. نن مودي او جو بایدن باید په چا غږ کړی و چې بشري حقوق مراعات کړي؟ نن مودي او جو بایدن مودي تر دغه په تېره غونډه کې مودي پاکستان باندې غږ وکړ چې دا هغه سټیټ ده چې دلته ټرریزم تولیدیږي. دا میډیا ځینې ډکه ده. مودي دا وزیر خارجه د هند پاکستان یو د ټرریزم تولیدونکی هیواد په د شنګای په غونډه کې د هند وزیر خارجه دا خبره وکړه او ټوله میډیا یې په دې خبره باندې غږیږي. تازه جو بایدن او مودي دواړه ویلي چې پاکستان باید د ترهګرۍ مخه ونیسي، هلته باید پرېنږدي چې له پاکستان څخه نورو ته خطر وي. کاملا دغه خبره باید له ټولو دغه خبره باید هم له افغانستانه بدرګه سي، هم یې باید چینایان بدرګه کړي، هم یې باید روسان بدرګه کړي. په دې کې هیڅ شک نشته. ټرریزم صرف پاکستان تولیدونکی هیواد ده او په جهان کې ګورئ، په جهان کې تاسو که هر چیرته ټرستي پیښه ګورئ، په هغه کې به له یو نه یو خواچه د سپتمبر د 11 په شمول باندې به هغه یو نه یو قسم له پاکستان سره تړلي. که تاسو د لندن پیښې ووینئ، که تاسو د فرانسې پیښې ووینئ، که تاسو د بمبئی پیښه ووینئ، که تاسو د امریکا پیښې ووینئ، که تاسو په یغورو کې د چین په هغه کې پیښې ووینئ، که تاسو د ایران پیښې ووینئ، که تاسو مخ ته ګورئ، مخ ته
هند له موږ سره تاریخي دوستي لري، په دې کې شک نسته. هند لا تر اوسه پورې موږ ته هیڅ دغسې کوم ضرر اشکار ضرر موږ ته د هند له لوري نه ده هغه سوی. موږ باید د هند ته تر څو پورې چې د هند سیاست د موږ ملي ګټو ته ژمن واوسي او د موږ ملي ګټې پکې خوندي واوسي، موږ یې باید تایید کړو، موږ یې باید ملاتړ وکړو، موږ باید ورسره همکار واوسو. له موږ سره ګورئ، له موږ سره په تېر 20 کاله کې هغه 45 کاله ته به نه ځمه، هغه تنویر صاحب سید نجیب او د دغه وخت یاد کړ، تېر 20 کاله کې له موږ سره بلا عوض له موږ سره منصفانه کومې کومکونه چې سوي دي هغه صرف تنها او تنها هند کړي دي. نور ټولو د خپلو اغراضو دپاره کړي دي، نور ټولو د خپلو غرضو دپاره کړي دي. نورو افغانان وژلي دي، نورو افغانان تباه کړي دي، نورو افغانان مهاجرت ته مجبور کړي دي، نورو افغانان بمبار کړي دي، نورو هغه ظلم چې دوی د بشریت ناره دوی په کوم دلیل په کوم منطق باندې یو منطق د دې خبرې دپاره څوک پیدا کړي چې دلته امریکایان یا اروپایان دا د بشر حقوق ورته ژمن وو. کوم د بشر حقوق؟ د بشر حقوق دغه چې دا نن ته افغانستان په کوم حالات باندې پرې ایښی ده، دا نن ته افغانستان له کوم حالات سره مخامخ ده، دې ته تاسو په کوم دلیل په کوم منطق باندې د بشر حقوق ویلی شئ؟ دلته خو له افغانانو سره نن ګورئ تاسې که دا د بشر حقوق وای، نن د افغانانو سرمایې بندې دي، نن په افغان باندې تجارت بند ده، نن په افغان باندې ټولې لارې بندې دي. دا ظالم همسایهګانې راته خلاص کړي دي چې دا په موږ له هرې مجبوري چا له هر قسم سره چې د موږ وینه چیښل کېږي دوی چیښي او دوی دغه ته ناست دي او موږ یې له تباهۍ سره لاس و ګرېوان کړي یو. ګورئ دوی بیا اسلامي امارت ملامتوي، وایي چې بشري حقونه مراعات کوي، تاسو نقص کړي دي. قطعاً داسې نه ده. ګورئ اسلامي امارت چې کوم مشکلات لري، موږ د اسلامي امارت لاسته راوړنې باندې هم دلته بحث کړی ده، بحثونه هم پرې کړي دي، ارشیفونه ډک دي علیزی صاحب چې اسلامي امارت څومره لاسته راوړنې لري د افغانستان دپاره. اما سالم انتقاد چې د موږ حق ده که په امارت اسلامي کې کوم مشکل شته یا کومه نیمګړتیاوې شته هغه هم همیش په میزو باندې ور په ګوته کړي دي، نن یې ور په ګوته کوو، پرون هم ور په ګوته کړي دي، همیش ورته یایو. موږ چې له کوم بحران له کوم نن چې امریکا له موږ سره توده جګړه ختمه شوې، دوی له موږ سره اقتصادي جنګ پیل کړی ده. ګورئ د دې پیلونکي صرف اروپا او امریکا دي. نن تاسې وګورئ روسیه راولاړېږي هلته غږ پورته کوي چې د افغانانو پیسې دې ازادې شي، ولې هېڅوک ناست دی؟ روسیه راولاړېږي هلته غږ پورته کوي چې د افغانانو سره د تجارت آزاد شي، د افغانانو رهبران د تور لیست چې وایستل شي چې دوی ولاړ شي دنیا ته غږ ورسوي او په دنیا کې دغه مشکلات چې په افغانانو ګورئ له دې مشکلاتو سره خو امارت اسلامي نه ده لاس وګرېوان، له دې مشکلاتو سره خو دغه 50 کاله 45 کاله مړ سوی ځپل سوی تباه سوی ملت لاس وګرېوان ده. دا مشکلات خو ټول په دغه ملت باندې تېرېږي. زه د هر هغه چا له سیاست تاییدوم او د هغه سیاست طرفدار یم چې هغه په ملي ګټو باندې راوڅرخي، هغه د دغه ملت په ګټو باندې، هغه که هر څوک زه د هغه سیاست تاییدوم. په هند کې چې کوم سفیر ده دا سفیر له هغې ډلګۍ چې نه ده، دا سفیر سیده مشکلات شته، سیده د موږ سفارتونه په جای باندې دي، سیده د موږ سفارتونه له امارت نه دي سپارل شوي، په دې کې شک نشته. دا ظلم هم له موږ سره دنیاوال کوي، مګر هغه د هغه ډلګۍ سفیر نه ده، هغه ډاکټر اشرف غني هلته لیږلی و، هغه واقعا یو قدرمن شخص ده. هغه مشکلات موږ ته له هغه سرپرست وزیر خارجه چې راجوړ شوي وو چې دا ټول ملک د خرڅ کړی و، 15 کاله یې دلته سرپرسته وزارت خارجه په مخ یوړه او اخر نتیجه او انجام یې تاسو ټولو لیدلی ده او وینئ. څوک دغه سرپرست؟ هغه د رباني زوی. درنو لیدونکو دمه لرو. بیا هم پخیر راست. ساپی صاحب مهرباني وکړئ که څه لرئ وروسته له هغه به سوال ته راسم. بله فقط تنویر صاحب یو ډیر ښه شي ته هغه وکړه اشاره وکړله چې د هندوستان خلق د ولسونه هغوی همیشه ټول د تاریخ کې زموږ دوستان دي، موږ ډېرې د زرهاو کالو اړیکې سره لرو، مشترکات سره لرو او پخوانی هندوستان د 25 کالو مخکې حکومتونه د هندوستان چې وه هغوی ډېر ښه یو
ماډریټ یو د سیاست مخکې وړه د افغانستان او د منطقې په هغه کې هغه وخت کې د هندو افراطي ډلې هغه وخت په قدرت کې نه رسیدلې او ډېر یو ښه سیاست دی درلوده. حتی خپله چې وګورئ د دې په سیاست کې مثلا د مذهبو په نامه باندې خلکو ته خپله مسلمانانو ته هلته هېڅ وخت زیان نه رسېده، اذیتونه نه رسېده، مګر تغییرات راغلل په دنیا کې. د ملي بسونو له مرستو رانیولې تر لویو ملي پروژو چې د هندوستان لخوا عملي سوي دي، دا هغه مسایل دي چې ذهنا خلک ورسره خوشحاله دي. بالکل دا مرستې زه مو نه مننه کوم چې دا مرستې کړي دي، مګر ګورئ راځئ دلته یو بله موضوع یاده شوله. اوس فعلا افغانان ډېر په درد کې دي. د افغانستان بانکي سیستم تړلی دی، بندیزونه دي او د افغانستان شتمنۍ په نیویارک کې هغه ټینګه نیول شوې ده او افغانستان د بانکي سیستم هغه نه استفاده نشي کولی. دا خو هغه شیان دي چې امارت اسلامي پرې هندوستان په رسمیت نه پیژني، هغه پر اړه نه لري. دا خو د افغانستان د افغان د تجار د افغانستان د خلکو هغه دی. هغه هندوستان دولت که د افغانانو دوست وای ولې دغه موضوع د جو بایدن سره مخکې هغه نه کړله چې هماغه غږ چې چین او روسیې په امریکې باندې کړی دی چې تاسو د افغانانو شتمنۍ خوشې کوي، ولې دغه مودي ولې په دغه سفر کې همدغه غږ هم ونه کړ چې روسیه او چین خو هغې خو د بل اړخ نه هغه کوي، هغې خو امریکا سره دښمني لري او دا بل هغه لري، مګر هندوستان خو د امریکې د دوست په هغه باندې راغلی و. مخکې چې ما تاسو ته وویلې د ده نه دونه تشریف آوري دلته وشوله، ده خو کولی چې د دوست په حیث ووایي چې دغه د افغانانو دغه بانکي سیستم دغه تجارانو باندې دغه ظلم بند کړه، زه هغې ته وړه لېږم، زه هغې سره مرسته کوم. امریکا ته ولې ورسره دغه ظلم کوئ؟ دا بهترینه موقع وه که دوی رښتیا صافی صاحب هندوستان یا مودي په اوس وخت کې اساسي خبرې نه دي کړي د افغانستان په تړاو؟ نه خو دغه اساسي خبره وه چې دا یې باید کړې وای چې ولې دغه ظلم د افغانستان د افغانانو په مقابل کې تا کړی دی امریکا، ولې د دې پیسې هغه کړي دي. مونږ نه وایو، زه نه وایم چې امریکا ته لاړ شه امارت اسلامي په رسمیت وپېژنه، صحیح دی، وایو سره د 20 کاله جنګ کړی دی، تبلیغات دې کړي دي، او سره حتی په تور لیست کې که خلک اچوي هغه جدا موضوع ده، مګر هغه شیان چې افغانانو پر زمونږ یتیمانو زمونږ کونډو زمونږ بیچاره او مریضانو ته نقص رسوي، زموږ تجارانو ته نقص رسوي، زموږ بانکي سیستم هغه کوي. ګورئ دا بانکي سیستم ډېر یو لویه خبره ده، مهمه خبره ده علیزی صاحب. زموږ په خلکو به همیشه په کور کې پیسې ساتلې. په دې 20 کالو کې یو ښه کار چې وشو دغه یو بانکي سیستم جوړ شو چې خلکو اعتبار هغه که چې خپل پیسې راځه هغه نه چې په کور کې کش وساتمه، راځه دا کولی شم په بانک کې کېږدمه. وخت چې دا کار امریکې وکړ چې دغه بانکي سیستم باندې دغه د 20 کالو کې چې هغه یو ذره اعتبار جوړ شوی و د افغانانو په بانک باندې، هغه بیخي د بین نه لاړ. دا ډېر یو بد کار دی، دا ډېر یو منفي کار دی، دا ډېر یو شرمناکه کار دی چې یو قوي ترین او پیسه‌دار ترین مملکت د دنیا چې امریکا دی په یو غریب ترین مملکت د هغه باندې د دنیا باندې چې فعلا افغانستان دی دغه رقم ظلم کوي. او هندوستان چې ځان ته وایي چې زه آینده د آسیا یم او زه تجارتي مرکز یم او رښتیا چې تاریخي افغانستان سره دوست وو، د خلک همداوس موږ سره ډېر ښه دوستان دي، دغه د دین مونږ دغه توقع درلودله چې په دغه سفر کې باید د افغانانو نه د افغانانو د حقوقو نه باید دفاع کړی وای. صافی صاحب له ایران څخه 90,000 افغانان راستانه سوي، په دې اړه څه وایاست؟ ایران خو هغه د سفیر یو سفیر مصاحبه ما واورېدله، بیخي مطلق یو رقم دښمني د افغانانو سره اچولې ده، دغه ظلمونه یې پخوا هم کوله او اوس غواړي چې په امارت اسلامي باندې فشار راوړي. نو دې لپاره هلته هم چې افغانان دي په هغې باندې سره بد سلوک کوي. پاکستان هم همدغه خبیث کارونه کوي چې افغانانو ته هلته اذیت ورکوي، په جیل کې اچوي. او ایران هم دی غواړي چې اوس وایي چې دغه فعلنی حکومت چې دی امارت اسلامي په یو ضعیف حالت کې دی، دی په رسمیت کې نه دي پیژندل شوي دي، راځئ نو زموږ
زموږ هغه خواستونه چې هر رقم دي د دې نه باید همدا اوس ترلاسه کړو. په ایران کې د افغانانو وضعیت څنګه ده په اوس وخت کې؟ یعنی بیا هم مونږ باید زموږ خپل ملک کې بدبختی ده، زموږ خپل ملک کې کنه افغان هیڅ وخت بیچاره داسې نه شو په تاریخ کې چې لاړ شي نورو ممالکو کې لکه دغه 15 کاله کې چې مونږ باندې دغه بد حالات راغی. ګورې زه تاسو ته یو مثال درکوم. زه ډېر افغانانو سره ما مصاحبې کړي دي، ناست ما سره غږېدلی یم. هغه پخواني افغانان چې 40 کاله 50-60 کاله مخکې د ظاهر خان وخت کې داود خان وخت کې خارج ته به تلله، تحصیلات به یې کوله، مګر یو نفر ما نه دی پیدا کړی چې وایي چې والا دغه د امریکې ژوند ډېر ښه ژوند دی، زه بیرته افغانستان ته نه ځم. افغانانو ته همغه خپل افغانستان ډېر ګران و، ډېر ښه ژوند دی و، ډېر ارامه و، که اته سطح د ژوند هلته ټیټه وه د نورو ممالکو کنه. مګر دغه 15 کالو کې افغانان دونه مجبور شول چې لاړل ایران ته. صحیح دی هغې موږ ته ځای راکړله، مګر هغې ظلمونه هم کړي دي ډېر. مثلا افغانانو حق نه درلوده په ایران کې چې صحیح مکاتبو ته لاړ شي. هلته مثلا که خصوصا افغانان که سنیان و صحیح مساجدو ته تلای نشوله، په هغې باندې ظلم کیږي، هغه کیږي. چون بعض وخت ما داسې حالت بیا لیدلی چې پاکستان کې دغه رقم هغه نه دی شوی. هلته مثلا افغانان کولی شول چې ښه فاکلتو ته لاړ شي، ښه درسونه ولولي، هغه وکړي. یا مثلا نور اروپایي ممالکو کې چې هغه افغانانو ته هغه سهولتونه ورکول شوي چې اولادونه یې درسونه وزري، کومکونه وشي. دا کومکونه په هند او پاکستان کې هغه کچه نه دي شوي، دا چې زموږ ګاونډیان هم دي او مسلمان هم دي او موږ سره مشترکات هم لري. اسلامي امارت باید د کډوالو پر وړاندې کوم ډول اقدام وکړي چې دغه ډول ظلمونه باید په دوی ونه سي که په هر هېواد کې وي؟ فعلا خو باید د ایران سفارت سره خبرې وکړي، د هغې سفیر باید وغواړي، ورته ووایي چې دغه کار چې شوی دی دغه بد دی، موږ تر اوسه پرې هغه شرایط په افغانستان کې نه لرو، تاسو لطفا موږ سره مرسته وکړئ، دغه افغانان مجبوروئ ما، که څوک په خپل رضا راځي رای دي شي. دا هغه لنډ کار دی چې دی به یې وکړي. په آینده لپاره باید داسې کار وکړي چې موږ باید خپل کور کې متوجه اوسو. موږ دا هم نشو کولی چې هر دفعه هندوستان ته لاس ونیسو، ایران ته، پاکستان ته شکایتونه وکړو. راځئ چې خپل په کور باندې کار وکړو چې بیا زموږ خلک د ده ځای نه ونه وځي. موږ باید خپل مکتبونه د نجونو واسکو. دغه جبران ناپذیره ظلم چې د افغان نجونو په مقابل کې شوی دی د بس دی نو 2 کاله وشو، 2 کاله نه چاته 20 کاله که موږ ټول امارات اسلامي تاریخچه وګورو، دا امر ثاني باندې باید بند شي، مکتبونه باید خلاص شي، باید قانون اساسي د افغانستان جوړ شي چې نرغو د دنیا ته اعلان کوي که کوي باید وایي دغه مې حکومت دی، دغه مې امارات دی، دغه مې قانون د اساسي دی، چې دغه بانې خلاص شي او هغه وخت موږ نړیوالو سره رسما واضح صحیح خبرې کولی شو. درنو لیدونکو دمه لرو. درنو لیدونکو بیا هم پخیر رالاست. تنویر صاحب، نړیوالو له افغانانو څخه خصوصا افغان کډوالو څخه څومره په نورو هیوادونو کې دفاع کړې دي دوی له حقوقونه؟ ببینید مسئله مهاجرت یک مسئله عمومی و جهانی است که در منشور سازمان ملل هم درج است و قوانین داره که چگونه برخورد باید با مهاجرین در سراسر جهان صورت بگیره و این قانون همگانی است. ولی ما در مورد مهاجرین که در 2 کشور همسایه ما بیشترین مهاجر داریم و چه نوع برخورد صورت گرفته و در این تقریبا 4.5 دهه آخر چی تحولات صورت گرفته. این را باید یک بررسی کلی کنیم که آیا کشورهای همسایه از مهاجرت افغانان چی نوع بهره برداری کردن. به نظر من مهاجرت افغانان هم ایزی که مهاجر شدن کشورهای همسایه پاکستان و ایران خاصتا از این بهره برداری خاص سیاسی خود کردن و در مسائل اقتصادی هم در روابط خود کوشش کردن. چی را به دست آوردن از وجود مهاجرین افغانستان؟ بسیار زیاد. اول نیروی بشری که میتونن کشورشان آباد کنه با بسیار مزد کم و حتی تلفاتشان بیمه نداره و اونا مهاجر هستن. در هر حالتش شما میبینید که پاکستان و ایران و حتی کشورهای عربی از مهاجرت افغان‌ها بسیار زیاد بهره بردن. ایران و پاکستان فعلا مهاجرین افغان آباد کرده؟
اکثر کارهایش کل کارهای ساختمانی و کارهای ثقیل و کارهایی که حتی هیچ کس حاضر نمیشد ایره بیچاره مهاجرین ما انجام دادن. امی افغانای ما چرا وطن خود آباد نکردن؟ این مربوط به نظامایی است که در این دوره ها نتونستن کاریابی برای افغان‌ها بکنن. یکی دومی که از وجوهات و از احساسات دینی مردم زیاد استفاده شد. یک دیگه که مربوط به تشیع بودن، اونا به ایران رفتن، کسایی که اهل سنت بودن به پاکستان رفتن و از اینا نه تنها از ملل متحد اینا سهم گرفتن ایران و پاکستان، بلکه بسیار زیاد برایشان کار شاقه صورت گرفت، سوء استفاده ها صورت گرفت و تا هنوز هم می جریان داره و در بخش سیاسی هم شما میبینید که مهاجرین یکی از قوه فشار است برای پاکستان و ایران که نظامای افغانستان تحت فشار قرار میده و همیشه در اجنده کارایشان مسئله مهاجرین مطرح است. جامعه جهانی چی کرده در قبال مهاجرین افغان در پاکستان و ایران؟ اونا یک چارتر خاص دارند که او تطبیق نشده. در اصل سازمان ملل و جامعه جهانی کوشش کرده که برای مهاجرین افغان که جمعاً حدود 6 میلیون یا چیز بیشتر است در دو کشور، یعنی سهمیه خاص دارن و همیشه این کشورها از اون سهمیه استفاده میکنن. ولی این سهمیه ها را تمام مهاجرین ما در ایران و پاکستان دریافت کردن که نخیر نکردن. چرا همین کمک ها در داخل افغانستان از طرف جامعه جهانی نمیشه که از یک طرف جلو مهاجرت گرفته شود، از دیگر طرف این مشکلات رفت؟ از احساسات دینی مردم ما استفاده شد. این مردم به طرف ایران و پاکستان رفتن و گفتن که دین در خطر است و اینا رفتن مهاجر شدن و در اوجه اینا صاحب اولاد شدن، خانواده تشکیل کردن، در آینده خانواده بزرگ شد و به این رقم اونا تانستن یک کم خصوصیت‌های فرهنگی پاکستان و ایران اداپت کنن، قبول کنن و بالاخره مطابق با میل از اونا رفتار کنه. یک دفعه فروخته شدن. مجبور میشن یا وادار میشن؟ اردوش. یعنی در هر حالتش ایران و پاکستان کوشش میکنه که از مهاجرین به عنوان ابزار سیاسی استفاده کنه. حتی در جنگ شما میبینید که مهاجرین به چی فرستادن، به سوریه فرستادن و حتی مثلا از حقوق از اینا دفاع نمیکنه، بیمه ندارن، پولشان هم میگیره، دوباره اینا را برگشت میتن. به این خاطر یک مسئله که بسیار مهم است، مسئله مهاجرین یکی از مشکلات اساسی کنونی هم در اجنده خود امارت اسلامی و هم در دو کشور همسایه است. اونا مثلا به عنوان قوه فشار، طور مثال شما هم همونطور گفتین 90,000 مهاجر افغان از ایران دوباره برگشت دادن. ما متاثر به این هستیم که چرا ایش کار شده، ولی این میتونه یک نوع تغییر برای جامعه افغانستان باشه. ایران با این کار خود کمک میکنه با افغانستان یا نه؟ اونا تحت فشار قرار میتن، میخواین کوشش میکنن که افغانا را و امارت اسلامی زیر فشار قرار بدن تا بتونن خواستای خود بالایشان بقبولن. ولی از طرف دیگه همین که مثلا ما بر بیجا شده ها در دشتا و در جایی که املاک دولتی است جای میتیم ما دوباره برگشتن از اونا را خوش آمد میگیم و اینا دوباره باید اسکان پیدا کنن. به نظر من یک کار بسیار نیک است که در آینده بسیار یک پیامد خوب داره. جامعه جهانی چقدر تعهد به این داره که باید افغان‌ها مهاجر نشن؟ جامعه جهانی تعهد داره که باید مهاجر نشن، این به عنوان چارتر گفته، ولی افغان‌ها خودشان با مو احساسات، با مو گروه‌بندی‌ها، با مو شوقی که رفتن به خارج دارن که باید پول به دست بیارن و زیادترشان مهاجرین اقتصادی می باشن، اینا کوشش میکنن که در لفافه سیاسی بودن خود بیرون بکشن و اونجا بتونن یک مقدار پول اگه بتونن برای خانواده خود یا برای زندگی آینده خود بسازن. پولی را که در اونجا به دست میارن در افغانستان نمیتونن به دست بیارن؟ چرا نمیتونن؟ در اینجا بسیار خوب کارهای اساسی میشه، به شرط که اول نظام به حال باید برای مهاجرین یک اجنده بسیار مشخص داشته باشه. چی باید باشه اجندهشون؟ اول برای کاریابی از اینا که برگشت میکنن باید در حد اقل کارهای بسیار زیاده که در سکتور زراعت و تولیدات ما داریم این را به وجود بیارم و در قسمت ساختمان و این میتونه باعث ازی شود که ایجاد یک ساختار دوباره برای افغانستان توسط مهاجرین میتونه تغییر بنیادی را در رفرم و اقتصاد افغانستان به وجود بیاره. فعلا که افغان‌ها از افغانستان میرن دلیل چی است؟ دلیل اقتصادی است، دیگه زیاد نیست، دلیل سیاسی نداره. کلی که میفهمن که مسئول هستن همگی برشان امنیستی داده، ولی در پهلوی از این بازم کوشش میکنن که اگر خارج برن برایشان دنیای خارج قسم دیگه تمثیل شده. یعنی در خارج اگر باشن باید امو دنیای خیالیشان دوباره اعاده میشه، در حالی که همگی میدونن که در خیابانا بیکار میباشن. خودتان زندگیتان اکثریت وقت در خارج کردین و فعلا در افغانستان هستین. بله.
چی چیز در اینجا است که در خارج نیست، چی چیز در خارج است که در اینجا نیست؟ در افغانستان عزت ماست. در افغانستان کشور ماست. ما میتونیم از حقوق حقی مردم خود و از خود دفاع کنیم. در اینجا حقوق مدنی ما زیادتر اعاده میشه و ما احساس آرامش میکنیم خودم شخصا. و در خارج که هست که اگر کس درس بخونه یا استفاده از کار کنه و بتونه یک مقدار پول به دست بیاره، این هم وجود داره. ولی کاش که این کار صورت بگیره. اکثر مهاجرین ما در خارج که میرن به شکل کسایی هستند که فقط پول مدد معاش میگیرن و بیکار نشستن و فقط بازم به می کارهای دستبندی خاص خود هستند که وقت ضایع کن است که هیچ به درد نمیخوره. متاسفانه 5 دهه هیچ در افغانستان مهاجرین ما کار مثمر را در قسمت اقتصاد، در قسمت تعلیم تربیه یا دیگه کارهای بنیادی انجام ندادن. دلایل مختلفی است که افغانایی که میخواین به خارج برن پیش میکنن و شما عملا اونجا زندگی کردین، فعلا به افغانستان آمدین، چی برشان میگین؟ ما برشان میگم که بیاین به این کشور دوباره بسازیم. این کشور وقتی که شما مسئول باشین، امنیت وجود داشته باشه و حقوق انسانی شما در اینجا حفظ باشه، به این خاطر شما میتونید بسیار کارهای بنیادی رو برای کشورتان، برای اولادتان، برای آینده افغانستان انجام بدن. من خودم شخصا با می انگیزه در افغانستان هستم و این کار انجام میدم. هیچ توقع من ندارم که موقف داشته باشم، ولی من از یک فرد میتونم در سطح آگاهی یا تحصیل خود میتونم کارهای را انجام بدم برای کشورم بسیار مثمر. مشخص اگر بگین چقدر وقت میشه که فعلا در افغانستان هستین و چی را دیدین متفاوت؟ ما در حقیقت ما از 2003 دوباره آمدیم به افغانستان. از 2003 در انتخابات 2004 شرکت کردیم و بعد از اون ما در افغانستان بودیم. گاهی چون ما کم مریض هستم، اگر برای تداوی خود گاهی رفتیم برای یکی دو ماه، ولی همیشه ما در افغانستان بودیم، از زیاد انتباه خوب گرفتیم. باز به افغانان په پاکستان کې له کوم وضعیت څخه برخمن دي؟ صافي صاحب دې یوې خبرې په هغه باندې او هغه غواړم وکړم، مهرباني. نور تاسې سوال جواب ته راځم. زه نه غواړم، موږ نه غواړو چې له هند چې هغه وکړو، نه د هند سیاستونه د امام صافي صاحب خبرو باندې نه بدلیږي او نه تغییر کوي. هغه د هند ډېر قوي ملک ده او هلته ډېره قوي ډیموکراسي ده، د جهان اولینه ډیموکراسي ورته ویل کېږي. هغوی خپلې ګټې اما موږ باید هغه سیاستونه، هغه که د هر چا وي چې هغه د افغانانو په ګټه وي، هغو ته پکې افغانانو ته خیر رسېدلی، د هغو له وجې افغانانو ته ښېګړه رسېږي. موږ باید هغه سیاستونه، هغه که هر څوک هغه باید تایید کړو او د هغو ملاتړ وکړو. د کوم هېواد سیاست موږ تاییدوو، د کوم هېواد سیاست موږ ردوو؟ افغانان خو تر ډېره حده پورې را تر اوسه پورې چې موږ سیاستونه کړي دي په تېر 45 کاله کې، دا ټول د افغانانو په نقص، د افغانانو په تاوان او نتیجه یې موږ تاسې په مخ کې پرته ده. دا یې نتیجه ده چې افغانانو چا موږ سره ښه سیاست کړی، چا غلط؟ موږ سره ګورئ، له موږ سره چې چا ښه سیاست کړی ده، له موږ سره لا تر اوسه پورې هند چې کوم سیاست کړی ده، هند ښکاره هیڅ بیلګه یو څوک نشي وړاندې کولی چې هند په دغه ځای کې موږ ته اوس یې د ملي ګورئ دا جهان چې دلته امریکا چې 100 کاله دې خبرې ته مبارزه کوله چې دا راشي افغانستان ته او افغانستان ته رامغله، د روسانو په خیر راکش کړه، بیر اخر دی دلته رامغله او د سپتمبر 11 یې بهانه جوړه کړه، دلته راغله، دلته 100 کاله دی دغه شي ته مبارزه کړې وه او د موږ هغو خرڅو افغانانو چې د دوی سیاستونه تاییدول، نتیجه یې د تاسې په وړاندې پرته ده چې نن هغه افغانان چیرته دي او امریکا چیرته ده او حقوق بشر چیرته دي او موږ له څه حالات او له څه شرایطو سره لاس او ګریوان د موږ سیاسونو کتین په ملي ګټو باندې ترجمن او ولاړ سیاست نه ده کړی. ټول عمر یې خرڅ شوي سیاستونه کړي دي چې نن دوی هغلته ناست دي او دا ملت، دا بیچاره ملت چې 50 کاله تا ووازه، 50 کاله دې وټکاوه، 50 کاله دې بدنام که، نن بیا په هغه سرنوشت باندې ګرفتاره ده. پاکستان کې د افغانانو وضعیت څنګه ده؟ پاکستان ګورئ، پاکستان نه موږ سره زه خپله پاکستان کې اوسېدلی یم، پاکستان ټول راته معلوم ده. دغه لارې چې موږ د اول جهاد، د روسانو د جهاد په وخت کې موږ په دغو لارو باندې تلو، ما ته دا سیمې ټوله ګام په ګام، لکه دا تاسې د شمشاد سټوډیو داسې ګام په ګام راته معلومې دي. دا د بارډر 10-12 ځایه چې اوس پاکستان دروازې جوړې کړي دي، دا د موږ په خاوره کې جوړې دي. پاکستان چې نن کوم ظلم روان کړی د له افغان مهاجرو سره، دا یهودو له فلسطین سره نه ده کړی. څه ورسره کېږي؟ دا ګورئ، هلته افغانان نیول کېږي، هلته افغانان شکول کېږي، هلته افغانان حتی وژل کېږي، هلته افغانان په بندیخانو کې د افغان سیاسرو ولادتونه کېږي، هلته افغانان سره داسې ظلم،
داسې ظلم چې یو وارې خو ګورئ دلته دوی په بارډر باندې د پاکستان اف سی او دغه پوځیان چې ولاړ دي دا یو وارې په بارډر باندې له هر افغان چې 10,000 15,000 شل 15,000 روپۍ له هر افغان چې واخلي داخل ته پرېږدي داخل ته چې افغانان ولاړ سي هلته په شکل د اشکالو هلته پوستې دي هغه پوستې بیا له دغو افغانانو چې پیسې شکوي بیا بالاخر اوس هلته ګورئ هلته هرې تانې ته چې موږ تاسې دلته اوزه ورته یایو هرې اوزې ته دا امر سوی ده چې تاسې په 24 ساعته کې باید 21 افغانان مخ ته راوړئ او دلته باید بندیان ګورئ دا ظلم تاسې وګورئ په جهان کې له کوم ملت سره سوی ده ولې د دې ظلم څوک غږ نه راپورته کوي ایران د خپلو اهدافو دپاره له موږ سره هغه ظلمونه چې دوی افغانان د عراق جنگ ته ولېږل دوی افغانان د سوریې جنگ ته ولېږل دوی افغانان تاسې ولیدل افغانان یې وسوځل افغانان یې ژوندي په موټر ووال افغانانو سره کوم ظلمونه نه وکړل وایي ولې راځي نه دي راځي چې ظلم دې نه ورسره دا ولې در پرېږدې دا پرېږدي څوک دا پرېږدي خو ته خو هغلته پیسې ځینې واخلي او بیرته یې در پرېږدې داخل ته او بیا ګورئ هغه د حقوق بشر ټیکهداران چې د حقوق بشر نه تر نامه لاندې دوی دا شعار ورکوي هغه خو خالي د دوی له خولې چې راوځي نور خو دوی قطعاً هغه ته ژمن نه دي پاتې سوي تاسې وګورئ ملل متحد هغه قانونونه چې د مهاجرینو په باره کې دي کوم یو قانون ته ملل متحد ژمن پاتې سوی او پاکستان ته یې دا ویلي دي چې ولې دا څه کوي دا نه ویني امریکا دا نه ویني دا نور ملکونه دا ټول دا نه ویني چې هلته څه ظلم له افغانانو سره روان ده موږ چې له دې ځکه چې مهاجر سوي یو ان د روسیې په وخت کې تاسې ماته یو کیمپ د مهاجرو راوښیي چې هغه د په پنجاب کې تاسې یو کیمپ ماته راوښیي چې هغه د په سیند کې افغانان ټول په خپله خاوره باندې اوسي د دوی کیمپونه کستن د یغو استخباراتو د آیسای او د سیایي له وجې چې په دغو سیمه کې جوړ سوي وو په خپله خاوره باندې جوړ سوي دي افغان په خپله خاوره پروت ده مننه کوم باز صاحب له تاسو تنویر صاحب او صافی صاحب درنو لیدونکو تاوده بحثونه پر همدې ځای پای ته رسیږي تر راتلونکي پورې مو په خدای سپارم څه چې مو واورېده د میلمنو نظر و خوشحاله اوسئ له لیدلو مو مننه